ستا پلارجان چیرته دی؟ شهید شوی. چا شهید کړی؟ ظالمان. ظالمانو شهید کو. ته اوس خفه یې پلارجان پسې دی؟ خپل زکات او صدقه احساس ته ورکړئ او د زرګونو یتیمانو، کونډو او غریبو وګړو په شونډو مسکا راولئ. څه فکر کوئ چې ستا کړې همکاري او کومک کم دی؟ نه، هیڅکله هم نه، بلکې ستا د همدې کومک او مرستې په وجه یو بېوزله نهار موړ او یو ناچاره او بېروزګاره ته د رزق د ګټلو ذریعه وګرځېدله. ستا مرستې او کومک د یوې غمجنې کورنۍ پر شونډو د خوښۍ مسکا راوړله. او پوهېږې تا څه ترلاسه کړل؟ تا د یوې مظلومې مور لړزېدلې دعا واخیستله. دنیا په آخرت سره ښه وکړي چې دا وږي او تږي مې اړ کړه دا مسکینه. د یو بیچاره دعا، د یو غریب او بېوسه پلار دعا. الله دې تاسو مور پلار وبخښي، زه دغسې په چاره د یو یتیم خوښي او تر ټولو لوړ هغه څه دې ترلاسه کړل چې ټول مسلمانان هیله او ارزو لري. بلکل هغه څه دې ترلاسه کړل چې رب ورباندې خپلو بندګانو ته وعده ورکړي چې خپله رضا او خوښي یې ده. خوښ اوسه چې الله ته او ستا مال غوره ګڼلي چې د خیر په کارونو کې یې درڅخه مصرفوي او د آخرت لپاره د نیکو اعمالو تله دې ورباندې درنوي. خوښ اوسه. راځئ چې د دې مظلوم او بیچاره اولس لاسنیوی وکړو او له دې بد حالت څخه یې په خپلو همکاریو رابهر کړو او د آرام ژوند سبب یې وګرځو. احساس د زرګونو یتیمانو کور. احساس د امانتدارۍ او اخلاص الګو.